بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډېر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. الف لام میم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. الف لام میم. هغه الله تعالی چې شورونه تر اخره پورې دی، د هغه نه سوا بل خدای نشته او د ټولو کائناتو انتظام سنبالونکی دی. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. هغه پتا دا کتاب نازل کړی دی چې په حق راغلی دی او دا هغه کتابونو رښتینی ښودنه کوي چې د ده نه پخوا نازل شوي دي او د ده نه مخکې هغه د انسانانو د هدایت دپاره تورات او انجیل نازل کړی و. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. د ده نه مخکې په پیغمبرانو کم کتابونه نازل شوي وو، دا کتاب د هغو ګواهي کوي، یعنی کمې خبرې چې په هغو کتابونو کې وي د هغو خبرو د صداقت او د حق او د باطل ښوونه کوي. او اوس چې کم خلق د الله د فرمانونو د منلو نه انکار کوي، هغوی به هرومرو په سخته سزا کې اخته شي او الله تعالی غالبه او بدل اخیستونکی دی. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. پس مکا او په آسمان کې هیڅ شی د الله نه پټ نه دی. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دا خو هم هغه ذات دی چې د مور په ګېډه کې د ستاسو شکلونه چې څنګه یې خوښوي هغسې جوړوي. د هغه نه سوا بل برحق خدای نشته، هغه غالبه او د حکمت څښتن دی. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هغه الله دی چې دا کتاب یې پتا نازل کړی دی چې پکې واضح او مضبوط آیاتونه دي. دا اصلي کتاب دی، پدې کې ځینې آیاتونه متشابه دي. د کمو خلکو په زړونو کې چې کوږوالی دی، هغوی د فتنې راوړو لپاره تل په همدې متشابه آیاتونو پسې لګېدلي دي. نو د کمو خلکو چې په زړونو کې کوږوالی وي، نو دا خلک نور خلک ګمراه کوي او د حق د لارې نه یې اړوي، فتنې او فساد جوړوي او په همدې متشابهاتو پسې ګرځي او هغو ته معنا برابرولو دپاره هر څنګه کوشش کوي، په داسې حال کې چې د هغو په حقیقي معنا د الله نه سوا بل څوک نه پوهیږي. د دې په خلاف کم خلک چې پاخه عالمان دي، هغوی وایي
چې مونږ په هغو ټولو ایمان لرو دا ټول زمونږ د رب د لوري دي او رښتیا دا ده چې د یو شي سره صحیح درس اخستل صرف د پوهې خلقو کار دی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هغوی د الله نه دا دعا غواړي چې پروردګاره کله چې تا مونږ په سمه لاره روان کړي یو نو بیا هیڅکله زمونږ زړونه مه کږوه مونږ ته د خپله طرفه رحمت عطا که یقینا هم ته ډېر زیات ورکوونکی یې. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. پروردګاره ته هر عمرو یوه ورځ د ټولو خلکو غونډونکی یې چې د هغه په راتګ کې هیڅ شک نشته او یقینا ته هیڅکله د خپلې وعدې نه اوړېدونکی نه یې. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. کمو خلکو چې د کفر لاره خپله کړه نو د الله په مقابله کې به هغو ته نه د هغو مال پکار شي او نه اولاد هغوی به د دوزخ د بلیدو خشاک وي. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. دا هغو عاقبت به هم هغسې شي لکه د فرعون د ملګرو او د هغو د مخکینو سرکشانو چې د خدای آیاتونه یې درو ګڼل. نتیجه دا شوه چې الله هغوی په خپلو ګناهونو ونیول او حقه خبره دا ده چې الله سخته سزا ورکوونکی دی. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. او اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم کومو خلکو چې ستا د دعوت د منلو نه انکار کړی دی هغو ته ووایه چې هغه وخت را نږدې دی چې تاسو به مغلوب شئ او دوزخ طرف ته به په منډه منډه ورشئ او دوزخ ډیر بد د اوسېدو ځای دی. قد كان لكم آية في فئتين التقتا قد كان لكم آية في فئتين التقت فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. دستاسو د پاره په هغه دوه ډلو کې د عبرت یوه نښه وه چې په جنګ بدر کې یو بل سره په جنګ شول. یوه ډله د خدای په لار کې جنګېده او بله ډله د کافرانو وه. لیدونکو د سر په سترګو ولیدل هرې ډلې ته بله ډله دوه چنده په نظر ورتله یعنی په دې جنګ کې د کافرانو شمیر 1000 و او هغو ته مسلمانان 2000 په نظر ورتلل او د مسلمانانو شمیر 314 و او هغوی ته کافران 700 یا 600 په نظر ورتلل. د دې مقصد دا و چې الله تعالی د کافرانو په زړونو کې د مسلمانانو ویره کېنوله. نتیجه دا شوه چې د الله چې چاته خوښه شي نو په خپله برې او په نصرت ورسره مدد کوي. د بصیرت خاوندانو دپاره په دې کې ستر درس پروت دی. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. د خلکو د پاره نفسي غوښتنې خزې اولادونه د سرو سپینو جمع خزانې نښه شوي اسونه څاروي او کروندې د ډېرې مینې ازمیښ ورګرځولي شوي دي او دا هر څه د یو څو ورځو دنیاوي ژوندانه وسایل دي. په حقیقت کې چې کم ډېر د ښه اوسېدو ځای دی هغه د الله سره دی. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. وایا زه درو خایم چې د دنه ډیر ښه شی څه دی د هغو خلکو دپاره چې د پرهیزګارۍ کار خوښوي هغو لا د هغو د رب سره باغونه دي چې د هغو لاندې به ولې بهیږي هلته به تل دپاره هغوی اوسیږي او پاکې ښځې به یې ملګري وي او د الله رضامندي به وي او الله تعالی په خپلو ټولو بندګانو باندې نظر ساتي. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. دا هغه خلق دي چې وایي پروردګاره مونږ ایمان راوړی دی زمونږ د ګناهونو نه راتېر شه او مونږ د دوزخ د اور نه بچ کا. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. دا خلق صابران دي رښتینی دي امر منون کی او د الله په لار کې خرج کوون کی دي او د شپې په وروستي شېبو کې د الله نه د بخښنې دعاګانې غواړي. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله تعالی په خپل د دې خبرې گواهی کوي چې د هغه نه سوا ابل هیڅ خدای نشته او فرښتې او ټول اهل علم هم په منصفانه طریقه په دې گواهی ورکوي چې د هغه زورور با حکمت نه سوا واقعي چې ابل هیڅ خدای نشته. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. دا الله په وړاندې دین هم دا اسلام دی. د دې دین نه سوا چې اهل کتابو کمی مختلف لارې خوښې کې د هغو د دې چال چلن د دې نه سوا ابل هیڅ دلیل نو چې هغو له علم ورکول کېدو نو وروستو یې په خپلو منځو کې یو بل باندې زیاتې کولو دپاره داسې وکړل او هر څوک چې د الله د حکمونو او د لارښودونو د اطاعت نه منکر شي الله به د هغه سره ډېر زر حساب وکړي. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم
فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. اوس که دا خلق د تا سره جګړه وکي نو دی ته وایا چې ما او زما تابعدارانو خو د الله په وړاندې د تسلیم سرخ کته کړی دی او اهل کتابو او بې علمه یعنی د عربو مشرکین دواړو ته ووایه آیا تاسو هم د هغه اطاعت او بندگی منلې ده او که یې منلې ده نو سمه لاره یې ومونده او که یې ترې مخ اړولی دی نو په تا باندې یوازې د پیغام د رسولو ذمهواري ده نور الله تعالی په خپله د خپلو بندګانو د چارو لیدونکی دی. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. کم خلک چې د الله د حکمونو د منلو نه انکار کوي او د هغه پیغمبران په ناحقه وجني او د داسې خلکو په وجلو پسې ګرځي چې د عدل او د رښتینولۍ د حکم کولو دپاره راپورته کیږي هغو ته د دردناک عذاب زیری ورکا. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة وما لهم من ناصرین. دا هغه خلق دی چې اعمال په دنیا او آخرت دواړو کې ضایع شول او د هغو هیڅ څوک مددگار نشته. الم تر الى الذین اوتوا نصیبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. تا ندی لیدلی چې کم خلکو ته د کتاب د علم یوه څه برخه ورکړې شوې ده د هغو څه حال دی هغوی چې کله د خدای د کتاب طرف ته رابلل کیږي تر څو د هغو په منځ کې فیصله وکړي نو د هغو یوه ډله ورسره په ډډه کیږي مخ اړوي او واپس لاړ شي. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. د هغو دا عمل په دې وجه دی چې وایي چې د دوزخ اور به په مونږه سره ونه لګي او که د دوزخ عذاب مونږ ته راکړی شي نو هم صرف یو څو ورځې به وي. د هغو د ځانه جوړ شوي عقیدو هغوی د خپل دین په باب په لویو غلطیو او په دوکو کې غورځولي دي. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نو د هغو به څه حال وي چې کله مونږ هغوی په هغه ورځ راغونکو چې د هغې راتګ یقیني دی په هغه ورځ به هر چاته د خپلو کړو پوره بدل ورکړی شي او په هیڅ چا به ظلم ونه شي. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
او وایا خدایا د ملک مالکا ستا چې چاته خوښه شي حکومت ورکوي او چاته چې وغواړي اخلي چاته دی خوښه شي عزت ورکې او څوک چې وغواړي ذلیله یې کې ښېګڼه ستا په واک کې ده بېشکه ته په هر شي قادر یې تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج من الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب هم تش په ورځ کې او ورځ په شپه کې نه باسي یعنی شپې او ورځې لوی وړې کوي سا کخ نه بېسا او د بېسا نه سا کخ رو باسي هم ته چې چاته د خوښه شي بے حساب روزی ورکوي لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير مومنان دې هیڅ کله داسې ونه کی چې مومنان پریدي او د کافرانو سره ملګرتیا او دوستی وکي څوک چې داسې وکي نو هغه سره به د الله هیڅ مرسته نه وي خدا بېله خبره ده که تاسو د هغو د شر نه ځان ساتلو په خاطر په ظاهره داسې وکئ او الله تعالی تاسو د خپله ځانه ویروي او هم د هغه طرف ته ستاسو ورګرځېدل دي قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير اے پیغمبر خلق په دې خبر کا چې ستاسو په زړونو کې چې هر څه دي که تاسو هغه پټ وساتئ او که ښکاره کئ الله په هر حال پوهیږي په آسمانونو او په ځمکه کې داسې شی نشته چې د هغه د علم نه باندې وي او د هغه زور په هر څه چلیږي يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد هغه ورځ راتلونکې ده چې هر نفس د خپلو کړو میوه حاضره ومومي که ښه یې کړي وي او که بد په هغه ورځ به انسان دا تمنا کوي چې کاش کې د ده نه دا ورځ ډېره لرې وی الله تعالی تاسو د خپل ذات نه ویروي او هغه د خپلو بندګانو ډېر زیات خیر غوښتونکی دی قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم اے پیغمبر خلقو ته ووایه چې که تاسو په رښتیا د الله سره مینه لرئ نو زما پیروي وکئ الله به تاسو سره مینه وکړي او ستاسو خطاګانې به در وبخي هغه ډېر ښه بخونکی او د رحمت مالک دی قل اطیعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين هغو ته ووایه چې د الله او د رسول اطاعت ومنئ او که بیا هغه ستا دا بلنه ونه مني نو بیا دا بیخي نشي کېدی چې الله دې د داسې خلکو سره مینه وکړي چې د هغه او د هغه د رسول د اطاعت نه انکار کوي إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين
الله آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، د ابراهیم علیہ السلام خاندان او د عمران خاندان په ټول جهان اوچت کړی دی او د خپل رسالت دپاره یې خوښ کړی دی. ذریة بعضها من بعض والله سمیع علیم. دی په خپلو کې د یو بل د نسل نه وو، یعنی دی په دین کې د یو بل مددګاری وو. الله هر څه اوریدونکی او پوهیدونکی دی. اذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. الله هغه وخت اوریدل کله چې د عمران خزی ویل چې زما پروردګاره زه دا اولاد چې زما په ګېډه کې دی ستا دپاره نظر کوم، هغه به هم د ستا کارونو ته وقف وي. زما دا سوغات قبول کا، ته اوریدونکی او پوهیدونکی یې. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. او بیا کله چې ماشومه پیدا شوه نو هغې وویل پروردګاره زما خو لور زېږېدلې ده په داسې حال کې چې څه چې هغې زېږولي وو الله ورباندې پوهې او خبر وو او هلک د جینۍ غوندې نه وي. هر څه چې ده ما د هغه نوم مریم ایښی دی او د هغې راتلونکی زوزات د رټلي شوي شیطان د شر نه د ستا پناه غواړم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. په آخر کې د هغې رب هغه جینۍ په خوښۍ سره قبوله کړه او د هغه پرورش په ډېر ښه طریقه وکړو او ذکریا علیه السلام د هغې ضامن یعنی ذمہدار خیر خبر اخستونکی وګرځاو. ذکریا علیه السلام به چې هر وخت محراب کې هغې ته ورتلو نو د هغې سره به یې د خوراک څه نه څه میندل. تپوس به یې وکړو مریم دا روزي تا ته د کم خوا نه راځي؟ هغې به جواب ورکو دا د الله د طرفه راځي، د الله چې چاته خوښه شي بې حسابه یې ورکوي. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. په هم دغه ځای کې ذکریا علیه السلام خپل خدای ته دعا وکړه پروردګاره په خپل قدرت ماته ښه اولاد راکا، بېشکه ته دعا اوریدونکی یې. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. سو وخت کې چې هغه په خپله حجره کې په مانځه ولاړ و
په جواب کې فرښتو ورته غږ وکړو چې الله تا ته د یحیی زیری درکوي، هغه به د الله د طرفه د الله د حکم تصدیق کوونکی وي، په هغه کې به د سردارۍ او د لویۍ نښې وي، په خپل نفس به په ټوله معنی حاکم وي، په پیغمبرۍ کې به د نیکو خلکو نه وي. قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. ذکریا علیہ السلام ویل اے زما ربا زما اولاد به څنګه وشي، زه خو ډېر زیات سپین ګیری او بوډا یم او زما ښځه شنډه ده. جواب ورکړی شو همداسې به کیږي، د الله چې څه خوښوي هم هغسې کوي. قال رب اجعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس 3 أيام قال رب اجعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. هغه عرضو کو پروردگارا ما ته څه نښه مقرره کړه، و فرمایل شو نښه دا ده چې ته به تر 3 ورځو پورې د خلکو سره سوا د اشارو نه خبرې ونه کې، په دې موده کې د خپل رب ذکر زیات کوه او سحر و ماښام د هغه د پاکۍ تسبیح بیانوه. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. او څه وخت چې فرښتې مریم لراغې او وی ویل اے مریم الله ته غوره کړې او تا ته پاکیزګي در وبخله او د ټولو جهانو په ښځو کې تاله درجه درکړه. یا مریم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. د خپل پروردگار د فرمان تابع اوسه، د هغه په وړاندې سر په سجده اوسه، او کم بندگان چې د هغه په وړاندې سر ښکته کوونکي دي ته هم د هغو سره سر ښکته کوونکي اوسه. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم دا د غیب خبرې دي چې مونږ تا ته د وحی په وسیله وایو، کنه نو ته خو په هغه وخت کې هلته نه وې چې هغو د دې فیصلې دپاره خپل کلمونه اچول، یعنی قراندازي کوله چې د مریم سرپرست به څوک وي، او نه ته په هغه وخت کې هلته موجود وې چې د هغو پې جګړه وه. اذ قالت الملائکة یا مریم ان الله یبشرک بکلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. او کله چې فرښتو ویل اے مریم الله تا ته د خپل یو فرمان زیری درکوي، د هغه نوم به مسیح عیسی بن مریم وي، په دنیا او په آخرت کې به د عزت مالک وي او د الله په خاصو بندگانو کې به شمیرل کیږي. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. خلکو سره به په زانګو کې هم خبرې کوي او په زوړ عمر کې به هم هغه به د نیکو خلکو نه وي. قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء
إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. مریم چې دا واورېدل نو وی ویل پروردګاره زما زوی به څنګه کیږي ما ته خو چا لاس قدرې نه دی راوړی. جواب ورکړی شو هم داسې به وشي الله چې چاته اراده وکړي پیدا کوي هغه چې کم کار کولو فیصله وکړي نو دومره ورته وایي چې وشه نو هغه کیږي. ويعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فرښتو ورته وویل الله به هغه ته کتاب او حکمت وښایي د تورات او د انجیل علم به ور زده کړي. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. او بني اسرائیلو تبه د خپل طرفه پیغمبر مقرر کړي نو کله چې هغه د پیغمبر په صورت کې هغه ته ورغه نو وی ویل زه تاسو ته د خپل رب د خوا نه خو سره راغلی یم زه د ستاسو په مخ کې د خټې نه د یو مارغه مجسمه جوړوم او په هغه کې پوکې کوم هغه به د الله په امر الوتونکی جوړ شي زه د الله په امر مدرزات وړون کوړي روغوم او مړي ژوندي کوم زه تاسو ته ښایم چې تاسو څه خورئ او څه چې خپل کورونو کې جمع کوئ په دې کې تاسو ته پوره نښې دي که تاسو ایمان راوړونکي یئ. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. او زه د هغه ښودونکو او هدایات رښتیا کوونکې او زه د تورات تصدیق کوونکی یم چې اوس زما په زمانه کې موجود دی او د دې دپاره راغلی یم چې تاسو ته هغه ځینې شیان حلال کم چې په تاسو حرام کړي شوي دي. ګورئ زه د ستاسو د پالونکي د طرفه تاسو له د نښو سره راغلی یم د هغه نه وویرېږئ او زما اطاعت وکئ. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. یقینو کوي زما او د ستاسو رب هم الله دی تاسو ټول د هغه عبادت کوئ هم دا سمه لار ده. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. کله چې حضرت عیسی علیه السلام دا محسوسه کړه چې بني اسرائیل کفر او انکار ته ټینګ دي نو هغه وویل چې څوک به د الله په لار کې زما ملاتړ وي. حواریانو یعنی مددګارو په جواب کې وویل مونږ د الله په لار کې د الله ملاتړ یو مونږ په الله تعالی ایمان راوړی ګواه اوسه چې مونږ د الله په لار کې سر ټیټونکي یو. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اے زمونږه پالون کی ربا کم فرمان چې تا نازل کړی دی مونږ هغه منلی دی او د پیغمبر پیرویم قبوله کړې ده زمونږه نوم په ګواهانو کې ولیکه. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين.
بیا بنی اسرائیلو د عیسی علیہ السلام په خلاف مکر وکړو او الله تعالی هم دی سره پټ تدبیر وکړو په داسې تدبیرونو کې الله تر ټولو وړاندې دی یعنی د کافرانو مکر دا و چې د هغې زمانې باچا چې ملک شام کې و کافر و یهودیانو هغه ته د عیسی علیہ السلام په خلاف داسې غلطی خبرې وکړي چې باچا عیسی علیہ السلام ته د پانسې اراده وکړه خو الله تعالی عیسی علیہ السلام په خپل حفاظت کې اسمان ته اوچت کو او د په ځای هم د په شکل کې یو کس وړاندې کو هغه هم دا خیال کولو چې مونږ عیسی علیہ السلام پانسی کو دا د الله تعالی پټ تدبیر وو إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون هغه خدا الله هم دغه پټ تدبیر وو چې ورته ویل عیسی زتا د کافرانو نه بچ کوم او خپل طرف یعنی اسمان ته به اوچت کم او کافرانو چې کم مکر تاسو را کړی وو د هغه نه به پاک کم او تر قیامت پورې به ستا پیروي کوونکي په کافرانو غالب کم بیا د ستاسو ټولو هم زما طرف ته راګرځېدل دي زه به د ستاسو په منځ کې کم اختلافات وو فیصله کم فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين بیا کافرانو ته خو به په دنیا او آخرت کې داسې سخت سزا ورکم او د دې مددګارې به هیڅوک نه وي وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين او کم کسانو چې د نیکۍ او د ایمان لارښوونه کړې ده هغو ته به د دې عمله پوره ثواب ورکړی شي او الله تعالی د ظالمانو سره مینه نه کوي ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم دا د نخو او د حکمت او د نصیحت نه ډک آیاتونه دي چې مونږ تا ته اورو إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون دا الله په وړاندې د عیسی علیہ السلام مثال د آدم علیہ السلام غونته دی چې الله هغه د خاورې نه پیدا کو او حکم یې وکړو چې شه نو هغه وشو الحق من ربك فلا تكن من الممترين تا د رب د طرفه حق هم داده خبردار شي شک کوونکو کې نشي فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين د دې علم دراتګ نرستو که اوس څوک په دې باب د تا سره جګړه وکړي نو اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم ورته ووایه چې راځئ هم به مونږ او تاسو او خپل زامن او مونږ او تاسو او خپل ښځې راولو او خپل ځانونه او ستاسو ځانونه او د خدای په وړاندې به په عاجزۍ دا دعا وکړو چې که هر څوک دروغجن وي په هغه دې د الله لعنت وي
إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. دا بیخی صحیح واقعات دی او حقیقت دا دی چې د الله نه سوا هیڅ څوک ابل خدای نشتا او هغه هم دا د الله ذات دی چې د هغه زور په ټولو بر دی او بشکا الله غالبا او د حکمت څښتن دی. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. نو کدی په دې شرط د مقابلې نه مخ واړوي نو دا به په ډاګه شي چې هغوی مفسدان دي او الله تعالی د فساد کوونکو په حال ښه خبر دی. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. او وایا اے اهل کتابو یوې داسې خبرې ته راشئ چې زمونږه او د ستاسو ترمنځ یو شان وي دا چې مونږ د الله نه سوا د هیڅ چا بندګي ونه کړو د هغه سره هیڅ څوک شریک نه کړو او مونږ نه د هیڅ څوک د الله نه سوا هیڅ یو بل په خدای ونه نیسو. که هغوی د دې بلنې د منلو نه مخ واړوي نو په ډاګه ورته ووایه چې ګواهان اوسئ مونږ خو مسلمانان یو یعنی یوازې د خدای بندگی کوونکي او اطاعت کوونکي یو. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. اے اهل کتابو تاسو د ابراهیم علیه السلام په باب مونږ سره ولې جګړې کوئ؟ تورات او انجیل خو د ابراهیم علیه السلام نه وروستو نازل شوي دي نو تاسو په دومره خبره هم نه پوهیږئ نو بیا حضرت ابراهیم علیه السلام څنګه عیسائی یا یهودي کېدی شي؟ أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تاسو چې د کومو شیانو علم لرئ نو په هغو کې خو بحثونه کوئ په هغو خبرو ولې جګړې کوئ چې د کومو خبرو تاسو علم نه لرئ الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ابراهیم علیہ السلام نه یهودی وو نه عیسائی وو بلکې هغه خو یو لوري ته مخ کوونکی مسلمان وو هغه یو خالص مسلمان وو او هغه هیڅ کله د مشرکانو نه وو. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. د ټول خلقونه ابراهیم علیه السلام ته نږدې هغه خلق دي چې د هغه حکم یې منلی دی او اوس دا پیغمبر او د هغه منونکي د دې زیات حقداري دي. الله تعالی یوازې هم د هغو کسانو ملاتړ او مددګار دی چې ایمان یې راوړی وي. ودت طائفة
من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. د اهل کتابونه یو ډله غواړي چې په څه چل تاسو د سمې لارې نه واړوي، داسې حال کې چې په حقیقت کې هغوی د ځان نه سوا هیڅوک په ګمراهۍ کې نشي غورځولی، خو د هغو سره د دې شعور نشته. یا اهل الكتاب لم تکفرون بآیات الله وانتم تشهدون. اے اہل کتابو ولی د الله د آیاتونو نه منکریږئ په داسې حال کې چې تاسو یې په خپله وینئ. یا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون. اے اہل کتابو ولی حق ته د باطل رنگ ورکوئ او سره یې ګډوئ، ولی د پوهې سره سره حق پټوئ. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. د اهل کتابونه یو ډله وایي چې په دې مؤمنانو چې څه نازل شوي دي په هغه چې سحر کیږي ایمان راوړئ او ماښام ته انکار وکئ، ښایي چې داسې دا خلک د ایمان نه واوړي. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. خلق په خپلو کې سره وایي چې د هیڅ چا خبره مه منئ چې د ستاسو په دین نه وي. اے پیغمبر دې ته ووایه چې اصلا خو هدایت د الله هدایت دی او دا د هغه ورکړه ده چې چاته هم هغه څه ورکړی شي چې یو وخت تاسو ته درکړي شوي وو، یا دا چې نورو ته ستاسو د پروردګار حضور ته وړاندې کېدو دپاره ستاسو په خلاف قوي دلیل په لاس ورشي. اے پیغمبر دې ته ووایه چې فضل د الله په واک کې دی، چاته یې چې خوښه شي ورکوي، هغه د فراغ نظر مالک او په هر څه پوهیږي. یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم. د خپل رحمت دپاره چې چاته خوښه شي مقرروي او د هغه فضل ډیر زیات دی. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ځینې اهل کتاب داسې دي کته هغه د خزانو امین کې کته په هغه باندې د ډاډ د مخې په پندونو مال او خزانې ورکې نو هغه به ستا مال تا ته بیرته درکي، او ځینې پکې داسې دي کته ورباندې یوې اشرفې اعتبار هم وکې نو بیرته به یې در نه کي مګر دا چې د هغه په سر ودرېږي. د هغو د دې اخلاقي حالت سبب دا دی
چې هغوی وایي چې د جاهلانو یعنی غیر یهودو په مونږه څه ګناه نشته او دا خلک باوجود د پوهې الله سره دروغ تړي. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. هر څوک چې خپل وعده پوره کړي یعنی الله تعالی چې کوم وعده د اهل کتابونه یا د پیغمبرانو د امتنا د پیغمبرانو په ذریعہ خسته ده د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې د ایمان راوړو او د بدو کارونو نه ډډو کی نو الله تعالی داسې پرهیزګارو سره مینا کوي. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. پاتې شو هغه خلک چې د الله تړون او خپل قسمونه په لږه بیه خرڅوي د هغو دپاره په آخرت کې هیڅ برخه نشته. الله به د قیامت په ورځ نه د هغو سره خبرې وکړي او نه به د هغو طرف ته وګوري او نه به هغوی پاک کړي بلکې د هغو دپاره دردناک عذاب دی. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. یقیناً په دغو کې یوه ډله داسې هم شته چې د کتاب په لوستلو ژبې داسې راړوي چې ته به وایې څه چې لولي هغه د کتاب عبارت دی په داسې حال کې چې هغه د کتاب عبارت نه وي. هغوی وایي دا څه چې مونږ لولو دا د خدای د طرفه دی په داسې حال کې چې هغه د الله د طرفه نه وي. هغوی د پوهې او د اقرار سره سره په الله دروغ تړي. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. چرته هغه انسان چې الله تعالی ورلا کتاب او نبوت ورکړی وي دا لایق نه ده بیا هم هغه خلکو ته دا وینا وکړي چې د الله بندگی مکوئ زما بندگی وکړئ مگر هغه به دا وایي چې تاسو ټول د الله تعالی بندگی وکړئ لکه څنګه چې د دې کتاب غوښتنه ده چې تاسو د هغه زده کړه او د هغه ښوونه کوئ او په سبب د یعنی خلکو ته کتاب ور زده کول او په خپله لوستل. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. هغه به داسې هیڅ کله تاسو ته ونه وایي چې فرښتې یا پیغمبران په خدای ونیسئ. آیا دا کیدای شي چې یو پیغمبر تاسو ته د کفر امر وکړي په هغه وخت کې چې تاسو مسلمانان یې؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا
لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. یاد کئ چې الله تعالی د پیغمبرانو نه وعده اخیستې وه چې نن موږ تاسو کتاب حکمت او پوهې سره سرخرو کړئ. سبا که تاسو ته که ابل پیغمبر دا هم هغو هدایت او رښتیا کوونکی درغی چې د مخکې نه تاسو سره شته، نو تاسو به په هغه ایمان راوړئ او د هغه ملاتړ اوسئ. په دې وینا سره الله تعالی پوښتنه وکړه آیا تاسو دا اقرار کړی دی او په دې خبرم زما د خوانه د وادي ذمه خستې ده؟ هغو ویل او مونږ اقرار کړی دی. الله تعالی فرمایل ښه نو ګواهان اوسئ او زه هم د تاسو سره ګوایم. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. د دین وروستو چې هر څوک د خپلې وعدې نه واوړي نو هغوی فاسقان دي. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.